السلام علیکم. پېښور ښار د BRT نه مخکې او د BRT نه پس نو بالکل د پېښور په ښکلا کې ډېر حده پورې اضافه شوې ده او ډېر مسافرو او ډېر خوارو ته چې کم دی پکې اسانتیا میلو شوې ده. خو د دې کیسه درته زه نن مکمل کوم چې د دې نه حکومت ته نقصان ولې دی. خبره دا شروع کیږي د 2017 نه چې د PTI حکومت و. نو پرویز خټک هغه وخت کې د دې اعلان کړو چې وزیر اعلی او د KPK چې دا منصوبه مونږ شروع کوو او ان شاء الله شپږو میاشتو کې یا درې میاشتو کې به دا مونږ مکملو او تقریبا چې 49 ارب یا 40 ارب دغه رنګ کې پیسې دې ته مختص کړې وي چې دا مونږ په دومره وخت او په دې پیسو کې پورا کوو. خو بالکل هغه څه ونه شو. وخت تیرېدو او دا خرچه او وخت پې زیات شو. خرچه پې د 90 ارب نه وړېده او ټایم پې د 3 کالو ته ورسېدو او په جولای 2020 کې عمران خان چې کله وزیر اعظم و نو باقاعده افتتاح یې وکړه او بسونه شروع شو. خو په 30 کیلومتر دننه پېښور کې د دې جال دی او ګرځي راګرځي. حکومت و چې دا مونږ نور هم خوره کړو او عوامو ته سهولت ورسي. د دې اراده تر نوخاره او تر مردانه او دارنګه د پېښور خوشا علاقو پورې کړې ده. خو شروع کوي په دې وجه نه چې دا ډېر په خساره کې روان دی او په خساره کې ولې روان دی هغه درته زه نن غټه وجه ښیمه. چې کله نه دا BRT شروع شوې ده تر اوسه پورې د 200 نه زیات بسونه دې کې چلیږي او هره ورځ د 3 لکو نه زیات مسافر په دې کې ځي سفر کوي. خو د دې آمدن 4.5 میلیونه روپۍ دی او خرچه په څومره د ورځې کېږي هغه د 9 میلیونو نه سیوا چې سراسر نقصان کوي په خساره کې روان دی. حکومت په دې نه پوهېږي چې آخر د ګټې په ځای دا تاوان ولې کوي. د دې وجې پسې دې ګرځي او معلومات کوي چې آخر دا دومره خرچه ولې کوي. د عوامو د فایدې لپاره د حکومت ډېره غټه خرچه پرې روانه ده کېږي. خو سره د دې ډېرو عوامو ته په دې اعتراض دی و چې مونږ ته اسانتیا په ځای ګرانتیا میلو شوې ده. مطلب مونږ پکې په عذاب یو په ولاړه ورکې سفر کوو مونږ ته پکې مشکلات دي کرایه نه را باندې ورځ په ورځ سیوا کېږي. د دې د وجې پې هغې ډېر اعتراضات او دغه کړي دي چې دې مونږ ته ډېره فایده نشته دی. خو به هر حال ډېر خلک ته خوشحاله دي او بالکل د پېښور ښکلا ده ګراني او ارزاني په یو سایډ خو د پېښور ښکلا ورسره بالکل سیوا شوې ده او حکومت له په دې توجه پکار ده چې آخر دا د فایدې په ځای نقصان ولې کوي. د دې نقصان که حکومت ته دی خو زور بیا هم عوامو ته رارسي کرایه نه سیوا کوي داسې نور مشکلات هم پېښېدی شي. د دې دپاره حکومت له پکار دی چې څه لاره روباسي او اوس د BRT سایډ نه دا نوټس جاري شوی دی چې د 500 نه زیات بسونه به پکې نور هم شاملوي چې د عوامو دپاره به څه نه څه اسانتیا پیدا کړي. امید لرم چې دا ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي نو ملګرو سره شیر کړئ لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ. د خپل رای اظهار به خامخا کمنټ کې کوئ. د الله په امان.